که څوک وایي د عالم سپکاوی کوي او هغه سره ذاتي کومه خبره نه لري نو د دې څه حکم دی محترمه؟ یو خو داسې چې مثلا یو عالم سره د چا څه په خبره باندې جنجال راشي په ځمکه په کور په کاروبار کې وغیره وغیره او بیا هغه عالم پسې خبرې وکړي یا عالم ته په سپکه وګوري نو هغه بېله مسله ده ځکه هغه ورسره ذاتي دښمني راغلی ده. او یو داسې چې دغه عالم ورته اسم نه ویلي نفس عالم مطلق عالم د بدی شي په دې وجه باندې دا عالم دی او مولیانو پسې بد رد وایي کنزل پسې کوي نو دا یقیني خبره دا د سړي په اسلام کې بیا داسې ډېره برخه نشته دی او کفر دا سړی نزدیکېږي او ښه د پې تراقېږي سړی اسلام په دې باندې وځي ځکه چې عالم ته سپکاوی کول دا د شعائرو د دین نه دي. عالم ته بیا د وجې چې سپک کتل دا لکه پیغمبر ته سپک ګوري پیغمبر په دې باندې موږ ته عالم قایم مقام دی. یو خو داسې چا ته جنجال راغلی یا بېله خبره ده نو علماو د سپکاوي نه ځان ساتي.